بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. دې ویډیو کې به انشاءالله ریویو ټیب کې پروټیکټ ګروپ وایو. صحیح شوه؟ زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته. ریویو ټیب پروټیکټ ګروپ. یاد ساتئ چې همدغه ګروپ دا موږ سره په ډیولپر ټیب کې هم موجود دی. ډیولپر ټیب به موږ څنګه راولو؟ را به شو د کویک اکسس ټولبار بټن باندې به کلیک کو، مور کمانډس او په دې کې کسټمایز ریبن، دې کې ډیولپر ټیب دا به اوکې کلیک کو. چې کله مې اوکې کلیک کړ نو موږ سره ډیولپر ټیب هم راغی. دې کې هم موږ سره پروټیکټ ګروپ موجود دی، بلاک اترس او ریسټریکټ ایډیټینګ. صحیح شوه؟ خو یاد ساتئ چې پروټیکشن په دوه ډوله دی. مایکروسافټ ورډ کې پروټیکشن په دوه ډوله دی. یو آنلاین پروټیکشن دی چې دا هم په مایکروسافټ ورډ کې کېدلی شي، بل آفلاین پروټیکشن دی چې دا هم په مایکروسافټ ورډ کې کېدلی شي. د آنلاین پروټیکشن مثال هغه بلاک اترس دی په مایکروسافټ ورډ کې. همدغه شان که تاسو وګورئ، که زه فار ایگزامپل یو ویب سایټ ته راشم، فار ایگزامپل www.moe.edu. فار ایگزامپل دا مې ولیکه. دغه کې چې کوم انفارمیشن وي، کوم معلومات وي، دا معلومات موږ ایډیټ کولی نه شو، صرف یې کتلی شو، ریډ اونلی کولی شو. صحیح شوه؟ دغه ته هم آنلاین پروټیکشن ویلی شي، خو دا مایکروسافټ ورډ کې نه دی. مایکروسافټ ورډ کې د هغې مثال بلاک اترس دی. او همدارنګه کله چې موږ فایل ټیب ته راشو، دې کې موږ سره یو کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي مینیج کریډنشل. مینیج کریډنشل نه تاسو کولی شئ چې اترس ورته انتخاب کړئ چې دا اتر دې تغییرات کولی شي، دا دې نشي کولی. خو دې دپاره د یو سافټویر ضرورت دی چې هغې ته وایي IRM انفارمیشن رایټس مینجمنټ. صحیح شوه؟ دغه سافټویر هغې ته ضرورت دی. تاسو به دا د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ بیا تاسو کولی شئ چې د همدغه آپشن څخه تاسو هماغه ځای ته لاسرسی ولرئ او تاسو وکولی شئ چې په دې ځای کې د مایکروسافټ اکاونټ انټر کړئ. ځکه چې تاسو سره مایکروسافټ اکاونټ نه وي موجود، تاسو نشئ کولی چې دغه مینیج کریډنشل یوز کړئ. مایکروسافټ اکاونټ کوم دی؟ لایو آی ډي. تاسو سره باید لایو آی ډي موجود وي. لکه څرنګه چې جیمیل آی ډي ده ahmad@gmail.com، wali@gmail.com، دغه شان وي که نه؟ یا فار ایگزامپل یاهو آی ډي ده ahmad@yahoo.com، wali@yahoo.com. دغه شان لایو آی ډي تاسو ته هم ضرورت دی، لایک ahmad@live.com، wali@live.com. دغه آی ډي تاسو ته ضرورت دی. هاټ میل هم د مایکروسافټ آی ډي ده او همدا شان MSN هم د مایکروسافټ آی ډي ده. خو دغه لایو آی ډي تاسو ته ډېر ضرورت دی، دغه باید په دې کې تاسو انټر کړئ. صحیح شو؟ خو که لایو آی ډي تاسو سره موجود نه وي، بیا تاسو نشئ کولی چې هغه بلاک اترس استعمال کړئ. بلاک اترس د دې لپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو وکولی شئ په یو ډاکومنټ کې یوزرانو ته خاص ایریا وښایئ. دا یوزر دی په دغه ایریا کې تغییرات کولی شي. لایک فار ایگزامپل دغه انفارمیشن شو، دا ځای ورته ما انتخاب کو او زه رالم بلاک اترس باندې ما کلیک کو. زه کولی شم چې له دې ځای څخه اترس ورته بلاک کړم. چې کله دغه اترس ما بلاک کو، به چې زه په دې باندې کلیک کوم هلته ما سره درې آپشنس راځي. لایک فار ایگزامپل کله چې موږ فایل ته راشو، دې ځای کې موږ سره درې آپشن موجود دي. انریسټریکټډ مطلب دا دی چې دې باندې مالا بلاک اترس یا همدغه مینیج کریډنشل دا مې ورباندې نه دي اپلای کړي، یوزران مې ورته نه دي انتخاب کړي. کله چې تاسو دا ورته انتخاب کوئ، دا چیک به ریسټریکټ اکسس ته راشي. بیا که تاسو وایئ چې نه هر یوزر دې کولی شي چې تغییرات دې پکې وکړي، تاسو به بیا انریسټریکټډ اکسس واخلئ، لکه څرنګه چې اوس چیک دی. صحیح شوه؟ خو دې دپاره تاسو ضرورت څه شی دی؟ انټرنیټ او لایو آی ډي. بل موږ سره دی آفلاین پروټیکشن. ریسټریکټ ایډیټینګ. ریسټریکټ ایډیټینګ په ترو باندې تاسو کولی شئ چې په دغه مایکروسافټ کې دننه تاسو یوه ایریا بلاک کړئ. یا فار ایگزامپل دې ځای کې موږ سره دوه ډولونه موجود دي. ریسټریکټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم، یو فارمټینګ ریسټریکشنز دي او بل ایډیټینګ ریسټریکشنز دي. فارمټینګ ریسټریکشن هغه ته ویلی شي چې تاسو په دغه ډاکومنټ کې نه غواړئ چې بعضې ډیزاینونه دي په دې باندې څوک اپلای کړي. ایډیټینګ ریسټریکشن هغه ته ویلی شي چې دغه کمانډونه دي هغو ته کار وکړي. صحیح شوه؟ تاسو بل ته راشئ، دې ځای کې ما سره څو کمانډونه دي، دا هم انشاءالله بیا وایو. زه فرست راځم لیمیټ فارمټینګ ټو ا سلیکشن، دې باندې ما کلیک وکړو. دې نه پس به راشئ یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن، دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړل ته به تاسو پاسورډ ورته ولیکئ. زه ورته یم چې زه ورته پاسورډ نه لیکم، دا مې اوکې کلیک کړو او دا مې کلوز کړو. اوس که تاسو راشئ هوم ته، نو دې کې به تاسو نشئ کولی چې هغه زیاتتر فارمټینګ دې ته ورته ورکړئ. صحیح شوه؟ زه غواړم چې دې باندې دغه نور فارمټینګ هم ورباندې بند کړم. زه به بیا راشم ریویو ته. ښه د اوایلیبل سټایل دي چې کوم سټایلونه تاسو ته اوایلیبل دي. صحیح شوه؟ کوم سټایلونه تاسو کولی شئ هغه ورته اپلای کړئ په دغه ډاکومنټ کې. یعنې دغه ته موږ اجازت ورکړی دی. کوم ځای نه مې اجازت ورکړی دی؟ دې ځای نه. صحیح شو؟ یعنې به دا به ټول ورته نن کړي.
صحیح شو دا به اوکې کلیک کی اوس په ټول بل شي صحیح شو دا مې یس کلیک کو او دا مې یس واخیستو فار ایگزامپل د پاسورډ شو بس اوس پرته یو فارمیټینګ هم کار نه کوي اوس به صرف یو ډیزاین ورته کار کوي چې کوم دلته اپلای دی باندې سټاپ پروټیکشن هماغه پاسورډ ورته ورکړه بند شو بل خبر ما سره په دې کې څه شی ده allow only this type of editing in the document دا به تاسو چیک کوئ زه ورته وایم چې no changes read only هیڅوک دې هم په دې کې تغییرات نشي کولی مخکې خو پکې تغییرات کېدل لیکل دې به کولی شي خو صرف ډیزاین دې نشي ورکولی او موږ ورباندې ټرای ونه کړه ښه نو چینجز به زه ورته والم یس به کلیک کوم دا به ایوریون ورته والم دا ځکه ایوریون اخلم که فار ایگزامپل دغه ما دې ځای څخه ورته یوزران انتخاب کړي وي بیا دلته ماته یوزرانو لیست راشي چې دغه یوزر دې پکې تغییرات کولی شي دا دې پکې نشي کولی بس دا به یس واخلم فار ایگزامپل پاسورډ ورته ورکړه یس اوس هم هیڅوک هم نشي کولی چې دغه تغییرات په دې کې وکړي خو یاد ساتئ چې کوم ځای کې ستاسو کرسر ولاړو بلینکینګ کېده او تاسو ورته ریسټرکشن واخیسته نو چینجز هم واخیسته صرف هغه ځای کې به تغییرات کېږي کوم ځای کې تغییرات کېږي هایلایټ د ریجن آیکن ایډیټ ښه دا اوس هایلایټ شوی که نه دی هایلایټ شوی ته موږ ته ښکاري که نه ښه فایند نیکسټ ریجن آیکن ایډیټ کوم ځای دی وایي دغه ځای دی دلته اوس تاسو تغییرات کولی شئ او تاسو ته ښکاري هم دا په زیړ شکل باندې راغلی دی زه ورته چې دغه راته مه هایلایټ کوه دې نه به چک ایسته کړي شو آل ریجن آیکن ایډیټ ټول راته شو کا هایلایټ یې راته کا همدغه شان تاسو کولی شئ چې یو دوه ایریا ورته انتخاب کړئ چې دغه دواړه ایریا کې تغییرات کېږي او په نورو کې دي نه کېږي دا مې فار ایگزامپل ورته کلوز کړم زه اوس ورته یم چې ماته په دغه کې تغییرات کېږي کنټرول مې ونیو په دې کې دې هم راته تغییرات کېږي او په نورو کې دي نه کېږي بس یس خان صحیح شوه که تاسو اوس ورته وګورئ دې کې به تغییرات کېږي ښه دا ځکه نه شو چې ماته هر یوزر نه واخیستی صحیح شوه سټاپ چیکو everyone دا یو کنټرول دا یو بس everyone yes ها دغه دوړ کې به تغییرات کېږي او په نورو کې به نه کېږي ټول راته شو کا وایي دغه دوړ کې تغییرات کېږي مې راته شو کوه هایلایټ نه کلیک څه دلته چیکو لګو صحیح شوه سټاپ یې کا yes سټاپ بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده ټرک چینجز که تاسو ته یاد شي ټرک چینجز موږ تېرو ویډیوګانو کې ویلې خو دا به مونږ ورته آن پرېښوده هر چا کولی شو چې دغه ټرک چینجز په خپلې خوښې نه آن کی یا آف کی زه اوس ورته همدغه آپشن آف کوم زه ورته وایم چې یو ځای کې ما ټرک چینجز آن کو بیا دې څوک نشي کولی چې هغه دې آف کړي دا ورته ما آن کو زه به اوس راشم یس ته هلته به ټرک چینجز انتخاب کړم یس پاسورډ اوس څوک نشي کولی چې ټرک چینجز آف کړي صحیح ده که نه زه به اوس راځم فار ایگزامپل دا مې ډیلیټ کو به ډیلیټېږي دا مې فار ایگزامپل کنټرول بی بولډ کو بولډ کېږي به صحیح ده که نه همدغه شان زه ورته یم چې دا راته بیا سټاپ کا سټاپ پروټیکشن یس خان اوس کولی شم چې ټرک چینجز آن یا آف کړم بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده کمنټس زه ورته یم چې صرف کمنټ دې راته کار کوي صحیح شوه یس پاسورډ یس اوس که تاسو وګورئ تاسو ته به کمنټ کار کوي او نور به ورته کار نه کوي اکثر آپشن په دې سره بندېږي صحیح ده که نه بیا سره راغلم زه ورته یم چې بس فار ایگزامپل سټاپ پاسورډ یس بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده فیلینګ ان فارمز دې کې بعضې استادان یا بعضې ملګري داسې وایي چې فیلینګ ان فارمز مطلب دا دی چې تا ته به ټکس نه انتخابېږي او بس ته به په دې کې هیڅ قسمه چینجز نشي کولی که زه فار ایگزامپل ریویو ته راشم ریسټرکټ ته راشم دې کې زه فار ایگزامپل نو چینجز واخلم او دا فار ایگزامپل یس که ما دې ته ما پاسورډ ورته ورکړو اوس دې کې څوک تغییرات نشي کولی خو ټکس انتخابولی شي که ته فار ایگزامپل فیلینګ ان فارمز واخلي بیا ته نشي کولی چې دغه ټکس انتخاب کړي نه به انتخابولی شي نه به کاپي کولی شي صحیح شوه همدغه شان د دې اصلي یوزیج دا دی چې تاسو کله ډیولپر ټیب ته راشئ دې کې موږ سره فارمز موجود دي صحیح شوه دغه فارمز به زه راولم او دې کې به تغییرات کېږي او په دې نورو کې به نه کېږي صحیح شوه زه به دا سټاپ کړم ښه زه دلته راځم او دې ځای کې دلته یو ډیزاین او یو ټیبل جوړوم دغه ما فار ایگزامپل ولیکو زه دلته راځم نیم ته ډیولپر ټیب او دې ځای کې څه ورته راولم دا یې ورته راولم صحیح شو دا مې ورته فار ایگزامپل راوستم بیا دلته ودرېږم دې ته مې هم دا راوستو دلته ودرېږم دا دغه ورته ما راوستو صحیح شوه زه به اوس راشم ریویو ټیب ته یا همدغه ډیولپر ټیب ته راشم
او ریسټریکټ ایډیټینګ دې ته به راشي. فیلینګ ان فارمز به ورته واخلي یس. څه نوم ورته ورکړئ خان فار ایگزامپل دا مې پاسورډ ورته ورکړو. اوس که تاسو دغه نور ټیکس انتخابوئ نور ټیکس به نه انتخابیږي، صرف څه به انتخابیږي، صرف فارم به انتخابیږي. څه نوم ورته لیکئ فار ایگزامپل طاهر خان. صحیح شو. همدغه شان فیلینګ ان فارمز موږ دې دپاره استعمالوو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پروټیکټ ګروپ ریویو ټیپ اخري ویډیو